ډاکټر فاروق اعظم په کابل کې د نظامی محکمې په امر نیول شوی دی. بي بي سي ته دوو سرچینو تایید کړي چې د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم تېره ورځ کابل کې استخباراتو نیولې او د کابل نظامی محکمې ته یې دوسیه سپارل شوې ده. نوموړي د کونړ زلزلې پر مهال له ښځینه روغتیا پالانو غوښتنه کړې وه چې زلزله ځپلو سیمو ته د اغېزمنو میرمنو درملنې په موخه ورشي ترڅو هغو ته درس شي چې د نجونو زده کړې بې ګټې بولي. پر خواله رسنیو داسې یو لیک لاس په لاس کیږي چې ښاغلي اعظم پکې خپل زوی ته د خپل زنداني کېدو خبر ورکوي. په لیک یادونه شوې زه په توقیف کې یم، زما موضوع د ښځو تعلیم، عصري علوم او د امر بالمعروف د قانون د کمزوریو په ګوته کول دي. تر اوسه د طالبانو حکومت دا نه ده په ډاګه کړې چې نوموړی په کوم تور نیول شوی، خو ځینو سرچینو ویلي تعلیم مشران د هغه له وروستیو څرګندونو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو په اړه د هغه له ویناو څخه خوښ نه وو. له فاروق اعظم وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزی هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړلو له امله توندې نیوکې کړې وې او ان اړ شو چې له هیواده وځي.